منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ وايي هغه به د خپل ولسمشرۍ د راتلونکو دورې په پیل کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د یوې هوکړې د ترلاسه کېدو هڅه وکړي. نوموړی زیاتوي چې دواړه اړخونه باید جوړجاړی وکړي. په کار دی چې یو جوړجاړی وشي. ډیر زیات کسان وژل کیږي. دا یو جنگ دی. له حده زیات خلک مړه کیږي. زيلنسکي باید یو روغه وکړي او پوتین ته هم په کار دی چې یو روغه وکړي. ټرمپ د جو بایدن هغه پریکړه هم احمقانه او لوی خطا وبلله چې اوکراین ته اجازه ورکړه د روسیې په خاور باندې لري واټن وشتونکو توغندي استعمال کړي. لدې اجازه یو ورځ وروسته کیف د جنگ لمن تر ماسکو ورسوله او د اوکراین امنیتي ځواکونو ادعا وکړه چې د سور میدان څخه صرف 2 کیلومتره لري په یو چاودنه کې د یو مهم جګپوړي روسي جنرال وژنه د دوی کار و. شنونکي ویلیام پامیرانز وایي که ټرمپ په آینده کې د کیف سره لمرسته کولو په شاسي نو دا به د اوکراین د لپاره سختي پوځي پایلې ولري او ممکن ټرمپ د امریکا د متحدینو په تقابل کې ودروي. زه په دې برخه کې چې د جنگ راتلونکي څه ډول دی د ولسمشر ټرمپ او زموږ د ناتو ائتلاف د ملګرو ترمنځ د تقابل امکان وینم. او سپینه ووایم کله چې ټرمپ د روغې جوړې خبرې یادوي په حقیقت کې معنا دا ده چې اوکراین باید روغه وکړي او تسلیم شي. خو حقیقت کې په روسیې باندې څه شرطونه نږدي. د بایدن پای ته رسیدونکو حکومت ته هلې ځلې کوي چې د نوموړي د واک تر ختمېدو پورې اوکراین د لپاره د امنیتي مرستو هر سنت په همدې برخه کې مصرف کړي. د ملي امنیت د شورا یو چارواکي دلیل امریکا ژغته داسې بیان کړ. د اوکراین مسله په نړیوال نظام کې د اساسي بنیاد په اړه ده چې نور هر څه په هغه ولاړ دي چې هغه حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او د پولو خوندي ساتل دي. که تاسو دا شان په اوکراین کې محفوظ نه کړئ نو بل هیڅ چیرې به خوندي نه کړئ شي. په نهایت کې د کانګریس په واک کې ده چې د اوکراین جنگ ته د پیسو د ورکړې جریان روان وساتي او کنه. د استازو د جرګې مشر جمهوریت غوښتونکي مایک جانسن امریکا ژغته وویل زه فکر کوم چې د ولسمشر ټرمپ ټاکل کېدل وار د مخه حالت توازن بدل کړی دی. زما په نظر صرف دای ولسمشر ټرمپ کولای شي چې یو نتیجه ورته راوباسي او موږ په دې برخه کې د هغه مشرتابه ته سترګې په لار یو. نو ګورو چې څه کیږي. په کانګریس کې د هیوستن دیموکرات استازي ایریکا لی کارټر چې په دې ورستوي کې په کانګریس کې د خپلې فقیدې مور د کاري مودې د بشپړېدو هڅه کوي هم په خپلې د لنډه موده کې کوشش کوي چې د اوکراین د لپاره د خپلې مور په شان د اوکراین سره د ملاتړ ژغ او چت او هڅو ته دوام ورکړي. تر هغه چې په اوکراین کې ټولو له جګړې لاس نه وي اخیستی زه د اوکراین مخ نه اړوم او فکر نه کوم ترڅو چې اوکراین جګړه ګټي داسې به وشي. د هغې د لیدلوري یو مهمه مسأله په نښه کوي او هغه دا چې آیا اوکراین حتی روغې جوړې ته آماده دي او کنه. د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د حکومت غړو په دې وروستیو کې یو لړ سفرونه وکړل او د پولند په شان گاونډیو هیوادونو او لیریو هیوادونو لکه فرانسې او استرالیا څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کله چې په دې وروستیو کې د زيلنسکي څخه وپوښتل شول چې آیا هغه آماده دي چې وسله کښیږدي او د مذاکراتو میز ته راسي، هغه وویل چې اول غواړي امنیتي تضمین او د سولې لپاره یو پلان وویني. دانیتا پاول رپورت، شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.